السلام علیکم ملګرو. پاکستان افغانستان ته په دویم ون ډے میچ کې ماتې ورکولو سره یو بل غټه کارنامه وکړه. پرون چې پاکستان او د افغانستان څومره سخت او تریلینګ میچ وشو، داسې د کرکټ په تاریخ کې کله ناکله داسې میچونه کیږي. یو انتهایی سخت مقابله وشو چې افغانستان کرکټ لوبډلې یو ګټلې میچ وبېلو. میچ خو به تاسو کتلی په سکور کارت باندې خبره نه کوو، خو پرون د افغانستان بیټسمنانو ډیر زبردست بیټینګ کړو. رحمان الله ګورباز او ابراهیم زدران ډیر زبردست پارټنرشپ کړو، ډیر زبردست اوپننګ کړو. رحمان الله ګورباز 150 رنزونه جوړ کړي او ابراهیم زدران 80 رنزونه جوړ کړي. د پرونی لوبې لپاره چې کم پیچ جوړ کړی شو، نو دا صرف د بیټینګ لپاره جوړ کړی شو چې فاست بولران او سپینران په دومره نه چلیدو، خاص کر بیټینګ په ډیر زبردست کېدو. پرون چې افغانستان څومره زبردست بیټینګ کړي، نو دا څه ښکارېده چې دا میچ په افغانستان وګټي. خو څنګه تاسو پته چې په کرکټ کې رسو پورې اخیری بال نه شوی، نو داغه پورې د کرکټ د نتیجې او د ریزلټ پته نه لګي. افغانستان لوبډلې پاکستان لوبډلې ته 301 ټارګټ ورکړو چې په جواب کې به بیرته پاکستان لوبډلې 302 ټارګټ رنزونه راوړل. په پرونی میچ کې د پاکستان د طرفه امام الحق، بابر اعظم، شاداب خان او نسیم شاه ډیر زبردست بیټینګ تر سره کو. د نسیم شاه په وجه باندې پاکستان دا میچ وګټو. نو پاکستان کرکټ لوبډلې هم ډیر زبردست لوب تر سره کړو، افغانستان کرکټ لوبډلې هم ډیر زبردست لوب تر سره کړه. یو ډیر های ولټیج او ډیر زبردست سخت مقابله وشوه. نو په کمنټ کې به رد بد نه وای، د افغانستان په قسمت کې به دا میچ ګټل نو، خو پاکستان هم ډیر زبردست بیټینګ تر سره کړو چې په دغه وجه باندې دا میچ وګټو. دین علاوه څنګه چې تاسو پاتره چې پاکستان کرکټ لوبډله د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې په دویم نمبر باندې موجوده و. نو پاکستان کرکټ لوبډله افغانستان لوبډلې ته په دې دوه میچونو کې ماته ورکړه. نو پاکستان کرکټ لوبډله اوس د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې په نمبر 1 باندې شو. نو پرونی لوبې ګټلو کریډټ به تاسو چاله ورکوي، په کمنټ سیکشن کې نوم ضروری ولیکئ. او د افغانستان د کرکټ مینوال خفکیږي، مو د کرکټ په دې کې هر قسم حالات راتللی شي. پاکستان او افغانستان ډیر زبردست لوبه تر سره کړه. نو دا چې کوم د داسې یو سیریز دی په سی شکاپ را روان دي، ان شاء الله هغه میچونه به هم انجوای کوو.